بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو زه یم بلال حمزه او تاسو ګورئ د جرار چینل نه د سټوډیو کورس 4 نمبر ویډیو. مینوالو که تاسو زموږ چینل تر اوسه پورې سبسکرایب کړی نه وي نو په یوټیوب کې سرچ کړئ جرار چینل. د دې نه بعد تاسو زموږ چینل ته لاړ شئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په دې بیل نشان باندې هم کلیک کړئ. که تاسو زموږ د سټوډیو کورس ګورئ نو پلیلیست ته لاړ شئ. پلیلیست کې زموږ کورس مکمل به پروت وي. ښه ګرانو کتونکو تاسو په تیر شوي ویډیو کې کتلي وو چې موږ سافټویر کې سمپل شان ریکارډینګ وکړو. تاسو کتل چې ریکارډینګ څنګه طریقه کار و. دوباره به زه هغه ځای ته لاړ شم کوم ځای کې چې موږ ریکارډینګ صرف کړی خو چونکې ریکارډینګ طریقه خو تاسو الریډي زده کړې ده. اوس به په دې کې موږ دا طریقه زده کوو چې دې ته به موږ پلګین مطلب افیکټس به دې ته څنګه را انپوټ کوو او نور افیکټس به دې ته کم را انټر کوو. په دې ویډیو کې به تاسو دا زده کوئ چې کم افیکټس به را دنده کوو دې سافټویر ته، یعنې کم پلګین به را دنده کوو. نو مینوالو چې پلګین به موږ څنګه را دنده کوو او کم پلګین به را دنده کوو. نو راځئ شروع کوو چې لومبې به موږ آټو ټیونر مینوالو څه شي دی. ټیونر دا یو اواز کې کم خوږوالی وي هغه پیدا کوي، خو ټیونر ټیون ورکوي اواز لا. خو چې بیا کله آټو ټیونر شي نو مطلب دا چې اټومیټیک ټیونر به خپله به اواز لا ټیون ورکوي. صحیح شو. نو مینوالو راځو لومبې ټیونر طرف ته. نو ټیونر موږ سره په ټیونر ډیر قسمونه وي خو موږ سره چې کوم دی آټو ټیونر EVO والا دی، کوم چې VST والا دی، VST کپنی والا دی. نو دا به موږ سمپل انسټال کو. انسټالیشن طریقه دا چې سمبل په تاسو ډبل کلیک کې دا تاسو د نت نه فری هم ډاونلوډ کولی شئ او که تاسو غواړئ زموږ دا ټول پلګین نو دا به تاسو ته ملاویږي په ټیلیګرام کې. ټیلیګرام کې زموږ چینل دی په هغه کې به تاسو ته دا ملاویږي. ګرانو کتونکو تاسو که چېرې د سټوډیو والو نه تپوس وکړئ چې موږ د دې طریقه کار زده کوو تاسو به موږ ته په څو باندې زده کړئ. نو مینوالو تاسو سره د دې قدر نشته خو دا به کم از کم تاسو ته به د سټوډیو والو چې 15-20 هزار روپۍ به درنه د دې د زده کولو اخلو. د هغې نه بعد به تاسو بیا سامان اخلئ. نو مینوالو کوشش دا کوئ چې زده کړئ. او بله خبره دا چې بعضې میسیج موږ ته ډېر زیات راځي چې موږ ته په وټساپ باندې راولېږه. مینوالو زه به یو ویډیو خو نه زه به چا ته په وټساپ باندې لیږم او کوم یو ته به نوې ویو به راځي او هغه به وایي چې ما ته په وټساپ راولېږه. نو مینوال تاسو داسې وکړئ دا به صرف په یوټیوب تاسو ته ملاویږي، په یوټیوب بیا صرف ګورئ. په وټساپ دا بالکل چا ته هم نشي لیږلی. صحیح شو. که په وټساپ تاسو غواړئ دا به تاسو بالکل پیمنټ کوئ، بیا به تاسو دا کورس پوره اخلئ او په 3000 روپۍ به تاسو ته ملاویږي په پیسو باندې. که څوک کوئی په وټساپ راولېږه نو 3000 روپۍ به لومبی راولېږي او د هغې نه بعد به هغه ته په وټساپ کورس لیږلی شي. نو او که فری ګورئ نو بالکل یوټیوب ته لاړ شئ، زموږ چینل سبسکرایب کړئ، بالکل فری ګورئ. یو شان کورس دی خو صرف پکې به دا دغه وي چې تاسو ته په وټساپ زر میلو شي، ټول به میلو شي او پیسې به ورکوي او فری چې دی نو هغه به په مزه به یو ویډیو اپلوډ کېږي. نو مینوالو موږ چې دی آټو ټیون EVO سیټ اپ چې و هغه موږ انسټال کو. دا به زموږ په ټیلیګرام په چینل کې پروت وي @بلال حمزه دا زموږ ایډرس دی. نو اوس راځو د هغې سافټویر طرف ته. انسټال چېرته شو صرف دا د ته هم زه شو کومه چې دا انسټال شو په پروګرام فایل x86 کې به دا په دې فولډر کې غالبا VST پلګین کې به دا انسټال وي. دی خوا تاسو کتلی شئ مخامخ DLL فایل دی. او اوس راځو دا سافټویر ته انټر کوو. تاسو کتل دا کوم ځای کې پروت دی؟ دې فولډر کې پروت دی. اوس زموږ اډاپ اډیشن ته راغو، په افیکټس باندې به کلیک کړئ، بیا آډیو پلګ ان منیجر ته به لاړ شئ. د هغې نه بعد به دې خپل هغه فولډر کریټ کړی وي، جوړ کړی به وي، خپله به یې راوستي. په دې به تاسو کلیک کړئ. دې نه بعد په سکین باندې چې کله سکین کړئ نو اټومیټک به هغه افیکټس دلته راشي او تاسو به اوکې باندې کلیک کړئ. مینوالو دې کې مختلف افیکټس وي، بعضې افیکټس دا طریقه کار نه او انشاءالله د غونډو طریقه کار به درته ښیم. اوس د دویم افیکټس به تاسو څنګه رنډر کوئ. بعضې افیکټس طریقه کار ټول بدل وي. نو راځو دویم افیکټس طرف ته چې څنګه به رنډر کوئ.
دې کې بعضې افیکټس سوري مینوالو دې کې بعضې افیکټس خجی دا یو ډیلی ده د ډیلی په ځای کار کوي د دې افیکټس انټر کېده څه مختلف طریقه کار دي هغه به داسې طریقه کار تاسو دې سره وکړئ چې دا فولډر الریډي ما سره پروت دی دا به تاسو لاړ شئ کاپي مې کو سمپل او لاړ به شئ هغه فولډر ته دې کې به پیسټ کړئ چې دې کې پیسټ شو د دې نه بعد به تاسو دې سره دا طریقه کار وکړئ چې رایټ به پې کلیک کړئ اسټریک هیر ته به لاړ شئ دا به اسټریک شي سوري کاپي سوري دې پروګرام کې څه مسله ده د هغې د وجې نه دا نه اسټریک کېږي زپ فایل دی خو بیا هم دې ځای کې را کاپي کېږي نه شاهی مدینه یم ارمانی ستا د روضې او شپه ورځې جړې دي درته یا شافع محشر سوري دې کې مسله ده دې نه بعد به موږ بل افیکټ درته یا شافع محشر او شپه ورځې جړې دي درته یا شافع محشر محمد امین خادم خجی بل افیکټس کلاسیک کورس چې کوم دی دا هم به موږ الریډي انټر کوو نو د هغې به دا طریقه کار وکړو چې دلته به ډایرکټ انټر کړو دلته به خیر بار سی کې پیسټ کړو چې دلته څه وایي سوري زمونږ چې کوم وینرار فایل دی هغه خراب شوی دی او د هغې د وجې نه دا نه اسټریک کېږي دا فایل دی وای ارمان می دل جانا ارمان می دل جان شهر خجی مینوال دې سره به دا طریقه کار وکړي چې الریډي تاسو کمپیوټر کې پیسټ اټومیټک اسټریک هیر باندې کلیک کړئ دلته به دا فولډر راشي خو که بیا هم نه راځي تاسو به په دې باندې ډبل کلیک کړئ ډبل کلیک نه بعد چې کوم دی DLL والا فایل باندې به تاسو کلیک کړئ داسې چې کوم بلو کلر داسې بلو کلر کې شي نه بعد به تاسو بیا په دې باندې په کیبورډ کې کنټرول سی باندې پریس کړئ کنټرول سی چې کله پریس کړئ کاپي به شي دی او بیا به دلته کې دا پیسټ کړئ نو الریډي دا پیسټ شو اوس به دا دوباره کاپي کړئ او هغه فولډر ته به پیسټ کړئ که هغه فولډر ته نه پیسټ کوئ نو هماغه طریقه کار به ورسره دلته کې وکړئ نو کېږي ورسره هر څه پیسټ کنټینیو ګرانو مینوالو دا په دې طریقه پیسټ کېږي دا آټو ټیونر اټومیټک انسټال شي خپل دلته راشي او کوم چې کلاسیک کورس دی یا نور افیکټس وي نو هغې به دا طریقه کار وي اوس به دوباره موږ اډاپ اډیشن ته راشو افیکټس آډیو ایډ په دې طریقه باندې دغه بل ځای نه هم پیسټ کېږي تاسو باغ فولډر ته لاړ شئ اوکې باندې وکلیک کړئ خپله باغ فولډر دلته را انټر شي خو اټومیټیکلی VST پلګین والا فولډر راغلی دی دوباره به سکین کو چې سکین کو الریډي کلاسیک کورس والا VST فایل هم راغو په دې دواړو ما یې کلیک دی او اینه بعد به وکې شو دواړه را انټر شو اوس مینوالو سمپل به راځو دغه طریقې سره موږ ټول افیکټس ته انټر کوو او دا ټول افیکټس به تاسو ته ما وی چې په ټیلیګرام کې ملاویږي اوس خو افیکټ صرف را انټر شو اوس ګورو چې آیا را انټر شوي دي که نه موږ خو صرف ولیدل دا به په VST کې پراتی VST کې افیکټس دی نو دا موږ دپاره چې موږ کوم کورس را انټر کړو هغه دا دی تاسو بالکل مخامخ راغو د اواز دا به انشاءالله په نمبر استعمالو چې اواز کې دا څه چینجز راولي بل دی کې خپل افیکټس هم ډېر شي دي تاسو بالکل دی خوا کتی شئ خپل افیکټس په اډاپ اډیشن کې هم خپل شته خو چونکې دا هم ښه برابر کار کوي د دې به ته هم څه ناسه طریقه کار ښیمه چې دی به څنګه ښه طریقې سره کار کوي او کوم چې موږ را انټر کو اینه بعد مو بیا دا ټیونر مین چیز ټیونر دی چې کله تاسو د ټیون چل زده کو نو تاسو دپاره به اواز جوړول بالکل اسان شي نور که ایکو ده که کورس دی
که پلنجر وغیره نور است دي پای کې تاسو ځان سره راځي سیو کول هم شي چې خپل ډاټا سیو کې په هغه طریقې سره به هر یو نات باندې لګي خو چون کې په دې کې سیو نه کی نو مینوالو د ویډیو چې دا غټیږي او اوس مالا د دې ځای پورې تاسو اجازه راکړئ انشاءالله پر روان ویډیو کې به دا غوڼ افیکټس استعمالو دغه طریقې سره به راینټر کې چې څومره افیکټس دي به تاسو ټول راینټر کې زه به تاسو ته نمونه اخلم او بیا به انشاءالله اواز پې جوړو اواز به څنګه جوړو صرف په کمپیوټر مایک او سافټویر باندې دا خبره یاد ساتئ چې موږ دپاره به هیڅ انټرفیس ډیوایس نه وي صرف به کمپیوټر وي پروګرام به سي سافټویر به اډاپ اډیشن به تاسو ته مخامخ کاري او بل به مایک وي نو مینوالو زموږ چینل چې دا سبسکرایب کړئ او د روان ویډیو پرې ماله اجازت راکړئ د الله پامان کولی مدینه وای وای کولی مدینه می پازړګی را وری دلدا ډیر خایسته د ما په دې سترګولې دل